ولایت د کسابانو کوڅه ده، دې ته د کسابانو کوڅه وایي. کړی ډاکټر صاحب 100% شیدو یې راکړي دي، نور نه یم خبر. څه وایه خیمه کې کښېنو، بیا له خیمې د باندې کښېنستل ته ولاړ یو چې راشي د دې دوکانه دا د موږ پسې ور روان یو، اوس ور پورته کېږو د خیره سره. دې خواته دا دی وینې خلک را روان دي، سوکه سوکه را دي. خیمه درې هغه رحمان رحیم خیمه آماده سوه. ډاکټر صاحب والله ښه یم، فضل د خدای په جوړ یم. سفر په خیر سو د کابل؟ یاره ګوره رکب شیان دي تیارېږي، خو بېرته ډاکټر صاحب مسؤلیت ما ته را په غاړه. یخ دی بیخي یخ دی د باندې، نو ټینګ یې ځان پیچلی دی. سلامونه سلامونه مینهوالو، ستړي مه شئ، ښه جوړې په خیر یې. ګروپ څه کوو؟ یخ السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې په خیر در باندې تېرېږي. مازدیګری دی 3:30 بجې دي، نو زه یم ډاکټر صاحب دی. ډاکټر صاحب راوایدښتې په یو غوا خوا بدې ده، شیدې یې نه دي کړې نو څه به کوې؟ بل ځای بیا راوړه. چیرې راخې راکونج؟ بل ځای ماته راوړه. نو د مازدیګري ټیم دی، زابل ولایت دی، ما او ډاکټر صاحب سره پیدا کړي دي. دغه د ډاکټر صاحب مې شیدو ته شوه کړی و، نو موږ د خیره سره ځو میله کوو، د شیدو میله کوو. خانزاد و نجیب مم راغوښتي دي، نو هغه به م راشي د خیره سره. بالا ځو یو ځای د زابل ولایت یو مرکزي نقطې ته، ورې خیمه درو. نو دا مازدیګري کې به یو ولاګ درته جوړ کړو، نو تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ چې چیرې ځو، څه شي پخوو او چیرې کښېنو. په دغه ځای کې شیدې راخلو. دلته دا کونج باندې دوکان دی. پابل کې نه وې ډاکټر صاحب خلاصې سوې وې؟ غوا خوا بدې ورسه دلته دغه ځای څه به ډاکټر صاحب شیدې راواخلي. نو مطلب څه نه ولاړ شي، ولاک کي نه کار کي یا نو زه خو ولاک کوم، زه ولاک کوم. ولاک څوک کوي؟ د زابل ولایت د کسابانو کوڅه ده، دې ته د کسابانو کوڅه وایي. دلته موږ ولاړ یو، ډاکټر صاحب شیدې راخي، زه ورته ولاړ یم. دا دې وینې دغه ځای کې ډاکټر صاحب شیدې دا دې راواخیستې. پیدا دې کړې ډاکټر صاحب؟ 100% شیدو یې راکړي دي، نور نه یم خبر. څه وایه کور ودان په دا چنګاک بیا راوزړوم. دا دی درځه د خیر. شیدې مو راواخیستې، خانزاد و نجیب پسې را روان دي. خیمه کې کښېنو، بیا له خیمې د باندې کښېنستل هېڅ امکان هم نه لري، ځکه یخ دی، باد دی. اوټ سایډ زه در وښیم، اوټ سایډ 12 ده، نو اوس چې لمر ولوېږي نور پسې دغه کېږي. سمه روسیه ده د باندې او بس موږ روان یو د زابل ولایت د میلې مرکز سارانې ته. او زابل ولایت مرکز چې دی کلات دی، او دا موټران بیا چیش ته ولاړ دي. ولاک څومره نږدې کوي د میلې لپاره لکه سیانار ویشي، څنګه حساب دی. نو اوس خلک کوشش کوي چې ولاړ سي وختي سارانې ته، بیا وروسته یخ کېږي، او په دوبي بیا کوشش کوي چې ناوخته ولاړ سي. نو هلته بیا شا وایي. نو اوس دلته به موږ یو شی مې د دې دوکانو څخه راواخوا، او بیا به خانزاد به هم کېدای شي دلته راته ولاړ وي. موږ خانزاد ته ولاړ یو چې راشي د دې دوکانه څخه. خانزاد خوښه خو مهمه ده چې دی څه شي غواړي. دا دوکانونه دي، نو شیان پکښې خرڅېږي، تاسو بې وینئ. یا نور هم شته، ډېر دوکانونه شته. دا دی دا بیا د زراعت او کوکو لګولو او مالداري ده. بس موږ هم خپلې سوداوې خلاصې کړې، نو انتظار خانزاد ته و. په خپله خوښه هم ټوله شیان نه راخیستله، نو موږ خانزاد صاحب خوښ هم، نو خانزاد صاحب مخ ته تللی دی. دا د موږ پسې ور روان یو، اوس ور پورته کېږو د خیره سره. خو یوه خبره ده، نجیب تر اوسه نه و فارغ، هغه زه وروسته پسې درځمه، کور یې بامونه ګرول. نجیب ته کومک مو باید ورکړی وای. والله خو داسې و، ما زنګ ور ووهلی سار، ما نجیبه زه خو کومک ته آماده یم. وایي یا موږ سره پر ډېری یو. دا پر کومه خوا در سره مخته کوي؟ دا دی بیا څه دغه ده، سپورټ موټر یې روان، سپورټي چلوي. ټواله دا خو نو خوند نه کوي. باید دی ستا سره پر دا لاس مخته نه شي، ځکه موږ دا لاس نه تعقیبوو.
دا د خانزاد صاحب وینې کابل ته تللی و داسې ورته وګورئ یا بوټو ته وګورئ کوټ ته یې وګورئ د خیمې دپاره ځای برابروي ډبرې ټولې وینې نانو بلا حساب دی دې خواته دا د وینې خلک را روان دي سوکه سوکه راځي راواخه ډاکټر صاحب مخته که یې یو څه خانزاد صاحب مخته که یې اوس صحیح زه به دا بل یو څه سم کړم زما کار معلوم دی زما کار ویډیو ده دی کار خیمه ده روان دی دا د دې وروره خیمه دروي هغه چیرې پسې غوټه دی ښه ګوره دغه پزې په خوږ نه دا د خانزاد صاحب موټر ټکر سوی و دا ځای کې دا نو بله کیسه وه غټه خیر دا بیا وروسته درته کوم وارې به دا د بعده څه ځان دغه کړو بیا غم وکړو راکړه بسم الله الرحمن الرحیم خیمه ماده سوه ډاکټر صاحب څو ګشنې زرې دې ورکړي دي خو ما غوا ده ودرېږه ډېر یې که دا رقم دې ستړی کوي ودرېږه دا کاچوغه ور واچوه ونیسه ته کار خرابوې کار خرابوې ما کار دې درته سم کوي څنګه ښه ګرمې دي ما درته ما تازه غوا ولوشل او ګرمې شیدې دې پیدا کړي دي نو زموږ د شیدو نن زموږ د شیدو مسؤل ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب شیدې را پخوي خانزاد صاحب د باندې دی دا زابل ولایت دی مرکز کلات یا نه ځینې جوړېږي خانزاد صاحب د باندې چهارمغز راته متوي خانزاد صاحب یا راوړه ورور د هلک یې مه خوره راوړه موږ چهارمغز در سره لرو نو دا د ځای مو برابر کړی دی زما د ډاکټر صاحب بوټونه مې رانه ایستل مال باد یې یونیسي دا خیمه سوه دا بالښتانو شیان سو نو دا شیان مې در ښکاره کړي وو پاور بینک مې هم راوړی دی نو چې اوس د خیره سره ګاز ډبه ولګېږي ډاکټر صاحب دا ځای به ډېر ګرم سي بیخي خوند به وکړي دا دی زه ورته ناست یم یخ دی بیخي یخ دی د باندې ډېر یخ دی ډاکټر صاحب به شیدې راته پخې کړي نو ماشاءالله یو شی به تر لاندې کړو څه ودرې سرپوښ یو شی به تر لاندې کړو کل خو دا دی چې زموږ ګاز ډبه ګیس باسي دا ګاز ډبه ما راوړې ده کتلې مې نه ده ډېر ګیس باسي دلته مو فضابویي بوی هم کوي دا خیمه خو بیا هېڅ څه پیدا دې کوي والله کور ودان یاره خانزاد صاحب سره په موټر کې وو ډېره مننه دا څونه کوچنۍ دانه ده خانزاد صاحب خلاص یې راسه دننه راسه بوټونه د سر راواخ ویډیو زما سره ستا ولې خلاف وایه دې خو پر باندې سوې خبره دا ده چې دغه ونې که اوس هم ورک کړی لیکي اوس هم لري پر دې نه بیریږم ډاکټر صاحب دلته په د ګاز ډبه کې ګاز هم کم دی همداسې نه یې چې بیا بېرته کور ته روانې شیدې مو وړې چې دا راپخې کړي ښه پخولی شي نو بس دا دی ناست شو د باده مو ځان را بغلته کوي د باندې بیخي زیات باد دی خانزاد صاحب څنګه یې والله ښه یم فضل د خدای په جوړ یم سفر په خیر سو د کابل والله بیخي په خیر ولاړم په خیر راغلم زه دې نه بوتم ګوره دا چې نه کوې ته بشمول این جانب یو بل یو دغه جانب این جانب نه یو بل یو نجیب بوس به راسي دا ټولو نه کړلو یوازې ولاړم والله موږ در ملامت یا نو بالا موږ چې تی دوه نه موږ چې تی دوه نه ځي نو بیا نه کېږي یا نو ما ټول چې تی دوه نه ځي ساعت خو مو تېرېده یې لاره څنګه وه خانزاد صاحب سمه وه معنه لاره ډېره سمه وه د کندهار سم لاره ډېره سمه سوې ده لاره ولا ښه وه بیخي سمه سوې ده نو بس د خانزاد صاحب خو نو اصلا موږ پلان داسې جوړ کړی و چې زه ډاکټر صاحب نجیب خانزاد صاحب چې کابل ته ولاړ شو او زه تېر وارې چې دا رالم هم دغه پلان را سره و چې کابل ته ولاړ شم خو بس نصیب مو نه و سوی خیر بیا غواړم اوه ناکي دې پرېښوه
تیار کار کېدای شي خیر مو وه بس شیدې باندې دي ملګري دي کیلې وشان مو راسره راخیستي دي نجیب به هم راشي د خیر نو موږ به په خپل مابینځ کې هم بانډار کوو ستاسو سره به هم بانډار کوو ولاګ به هم مخته وړو نو بس تاسو راځئ تعقیب مو کوئ کوم ډېر راوړي دي خو زموږ یو د میلې دغه نشته خړن د میلې خړن ګوره رکب شان جا دا چې کیلې به وخورو اوه واخ ډاکټر صاحب ډېره مننه خانزاد صاحب واخ دا دې کیله دا به تر هغه وخورو نو بالا به مو طبیعت سمي چې نجیب راځي موږ به ټوله شام باید ځینې خوړلي یا نازبانه نه د خوارکۍ کار بام یې ګلوئ کومک مو نه ورکوي دا خبرې لالی دا پسې کوه خلک اوس هم ډېره را روان دي دا د شیدې تیارېږي خو بېرته ډاکټر صاحب مسؤلیت ما ته را په غاړه کوي ولې ډاکټر صاحب تا دونه ژر شیان ور واچول ما دوی هر څه په پټېدو راسي ښه یا شان به وراچوې ډاکټر صاحب مات شو نور شان بالا په تاړه لري براو شان یې ما ور سم کړو ډاکټر صاحب لړل شی نه غواړي خالي در ستو نسي صحیح ده کیلې وخوره وام یو څه د خیمې برابره سوه دا د مازدیګرۍ هم سو لمونځ موږ نه دی کړی ډاکټر صاحب ما هم نه دی کړی دلته بیا وکړو لمونځ تا کړی دی خزان دا مسله راته نور نه غږېږي ځه لمونځ وکړه دا ځای به هم را علاقې دغه ځای نه کوو لمونځونه دا ځای صحیح دی لمانځه لپاره کوم ځای صحیح ده دا بخښه ورکړه خزان صاحب دلته دی ضروري هلته پسې کښېنه ورشه بېرته هلته کښېنم وی خدا فزیکي فعالیت والله دا د شان میان پاته شیدې تیارې لمونځ به وکړو د خیره واخسته خانزاده اوس هم کاپي واخله را روان سومه نجیب زموږ سره نه و نو هغلته کور مصروفه و بهانه یې ګله ورکړه څنګه حساب نو اوس فارغه سوم دا دې زه پسې ور روان یم نجیب بیا شی نه لري داسې خاص موټرسایکل لا نه لري نو نجیب به د خیره سره راورسوم نجیب راځي را روان دی دلته زه ورته ولاړ یم نو نه پوهېږم چې چیرې دی ولاک ته ودرېږه دلته به یو ځای راسي اوس یخ دی بیخي یخ دی د باندې اوټ ساید ورته وګورئ نه ده نه د وینه ټینګ را روان ته ټوله ورځ یې خټې کړي دي څونه ټینګ یې ځان پیچلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه ښه په خیر جوړ یې څنګه مې درته ګرم کړی دی موټر داسې ونه وایه سلامونه مینهوالو ستړي مه شئ ښه جوړې په خیر یاست ما جوړه نه یاست چیرته داسې څه بارې درځه په خیر ولاړ به شو څه ښه زما سپوږمۍ موږ راورسېدو خانزار ټول خوږې وې ډېرې والله خوږې وې څه وایه ته اوس یې خوند وګوره ډاکټر صاحب اخو نجیب راورسوئ هغه د ناست ورته وګوره سلامونه نو شیدې تیارې سوي دي څه شي راڅه خوړلي دي کوم شیدې خوږې وې شام خواږه ټوله خوږې دي ته د ابرې څه شوقي مې نن که شکره نه شوه خانزان یاره په ژوند به نه شم بیا به په ژوند نه شي شکره دا کلچه مې چیرې دغه کلچه خو لایشه د خوږوالي وړه کې دغه لکه اومه وړه چې خورې دغه وي دا اومه ده یا خوند یې وداسې ده ګروپ نه لرو یا ګروپ څه کوو یخ زامه مې نه بیخي خوندور دي ماشاءالله نو شیدې خورو نجیبه شیدې وخوره بیا سړېږي داسې خوند کوي نو شیدې به وخورو د خیره سره ای ورور دغه یوازې ماته نیولې ده تاسو یې دغه نه اوږده ده ولا نه کوي نو شیدې خورو بیا انشاءالله وروسته بانډار کوو